د قیامت مختلف نمونه قرآن کریم کې الله رب العالمین ذکر کړی دي، لکه الساعة، یوم البعث، یوم الدین، یوم الحسرة، الدار الآخرة، یوم التناد، دار القرار، دا مختلف نمونه دي، یوم الجمع، یوم التغابن، الحاقة وغیرہ. تقریبا 19 نمونه د هغې شته دی، 19 یا 20 نمونه د قیامت دا علماء دا قرآن کریم کې او دغه احادیث صحیحو کې راغلي دي. بله خبره اهم چې کوم د قیامت سره تعلق ساتي هغه د علم الساعه. د قیامت علم چاته کېدلی شي او که نشي کېدلی؟ یو علامات، یو نښې د قیامت دي. نښې د قیامت په موږ بیانوه، خو نبي موږ ته بیان کړي دي، لیکن په کوم تاریخ باندې چې قیامت قایمیږي دا تاریخ هیڅ چاته نه دی معلوم. دا صرف یو ذات ته معلوم دی چې الله رب العالمین دی. دا خبر د ملائکو نم پټه ده، دا د انبیا علیهم الصلاة والسلام نم پټه ده، حتی چې امام الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته هم د قیامت علم نشته دی. او دا خبره په دې وجه باندې کوو موږ چې په دې وخت کې په دې فیسبوک باندې بعضې خلک یو پوسټ شیر کوي او ډېر خلک یې ګوري چې یاره په 15مه صدۍ کې به قیامت قایمیږي، او ځان دپاره به یې څه دلایل هم ذکر کوي. لکه د اخره کې موږ بحث کول، اول دلایل په دې باندې واورئ چې د قیامت